انسان د پیدایش نه مخکې د رزق لیکلی شي د اجل لیکلی شي او په کومه ځمکه چې دا مري به او په کوم سبب باندې به مري هغه رب العالمین ته پته ده د رب العالمین په علم کې دی دې ته تقدیر ویلی شي. یو واقع راځي امام ابن کثیر په سورت لقمان یو آیات لاندې لیکلي او یو ځل سلیمان علیه السلام سره د هغې وزیر ناست و. ملک الموت به راته د انسان په شکل کې پیغمبر خو به پیژانده امتیانو به اکثره نه پیژانده و یو ځل وړاندې او سلیمان علیه السلام سره یو وزیر ناست دی او هغه ته ډېر نیغ ګوري. وزیر ګبراوه شو چې دې سړي کې څه شته. سلیمان علیه السلام ته رب العالمین قدرت ورکړی و، هوایي د هغه تابع کړې وه چې څرنګه حکم به یې ورته کاوه هغې مطابق به چلېدله. دې وزیر سلیمان علیه السلام ته ویلي چې هوا ته حکم وکړه چې ما په دې تخت باندې ته ته لرې مقام ته ورسه او وایي دا ناست کس ما ته ډېر نیغ ګوري ده نه مې یره وشوه. هغه قشم وکړه یو لرې جزیرې ته ورسوه. سبا چې بیا ملک الموت راغی سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل ګوره خلکو مه یروه ته خلکو ته نیغ ګوري. ای د الله نبي دې سړي ته په پلانکۍ جزیره کې رب العالمین مرګ مقرر کړی و. زه حیران یم دې ته چې دا په تا سره ناست دی او وقت یې د پوره کېدو والا چې به څنګه طریقې سره هلته رسېږي. ما ته خو دا حکم نشته چې ته یې ورسوه رسېږي خو به الله دا به کومې طریقې سره ورسره رسېږي. بس سوچ خپلې په زړه کې راغلی. یو خبر یاد وساتئ حدیث کې د لوله منع راغلی. دا لوله خو به نه وایي که بازار ته نه وې تللی نه وې مړ شوې، که سفر باندې نه وې تللی نه وې مړ شوې، که حج ته نه وې تللی هلته به نه وې مړ شوې. د دې امر راغلی. مونږ په تقدیر ایمان دی. دغلته به هم ماته د سورت احد سورت البقره کې د احد واقع بیانوي. منافقان ورته اعتراض وکړ وایي که چېرته دا مؤمنان نه وې تللی د جهاد ته ما ماتو وما قتلو نه به یې مړه شوي او نه به یې قتل کړی شوي. رب العالمین ورپسې وروستي آیات کې وفرمایل وایي دغه مقرر کړي وو رب العالمین دوی ته او وایي که چېرته نه وې تللی دې جنګ ته بیا به هم دوی خپل مسجد ته تلل ځای د پرېوتو ته سیلاب به پرې راغلی وي بل کوم افت به پرې راغلی وي دوی به خامخا هلته تلل او دلته به مړ کېدل. د بني اسرائیلو باره کې راځي سورة بقرة کې رب العالمین فرمایي الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف د جهاد د یرې وتښتېدل حضر الموت مرګ راکړي فقال لهم الله موتوا د مرګ د یرې وتښتېدل حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم دوا بیا لاره نو دا زموږ ایمان دی چې رب العالمین موږ ته څه لیکلي دي هغې نه بله کېدی نه شي.